ملګرو تاسو وینئ د یو څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې دا یو ویډیو ډېره چلیږي چې ماشوم دا ډېره زیاته بیماره ده او پلار د هغې په باره کې ډېر خفګانې خبرې کوي. نو لکه ډېره ماشومه ډېره بیماره ده. تاسو موږ سره دا ویډیو وګورئ بیا نور خبرې کوو. السلام علیکم زما خوږ ورونو، ما ته پیسې دونه د دنیا راغلې چې ما له الټۍ راولي، دونه ډېرې پیسې راغلې. زه په پیسو څه پروا نه ساتم، هغې نه تکلیف دی دا د چغې وخي دا په کور کې دا جي پرته را ده جاړي چغې وخي د هغې ته اوس د کلمو نه تنګ راځي، کلمو نه چغې وخي. نو مهرباني وکړه چې ما ډاکټرانو ته مینتزاري وکړه چې دا داخله شي چې هلته علاج کړي. دا اوس په کمکټ کې پرته راځي دلته کې علاج کېږي. ما صرف تک خواسته چې مهرباني وکړه چې د دې ډاکټران چې دي مونږ چې لړ شو نو یو د ډریپس ته نه خېږي او بیا کور ته راځو. نو کور کې شپه ورځ د ګنټه نیمه نشه وي او بیا دغې چې هسپتال کې د دې علاج وشي چې داخله شي. مهرباني وکړئ دا چغې وخي جاړي تنګه را مهرباني وکړئ ما سره، ستاسو په ډېره زیاته مهرباني. ما سره دا خلف وکړئ، پیسو خلف بالکل مه کوئ، پیسې زما نه دي په کار. مهرباني وکړئ چې صرف او صرف د دې علاج وشي چې ډاکټران ورته ولاړ او ډاکټران یې چک کړي او دغې کړي. یا د پرون لړ وه دغه ته په ایرنم هسپتال ته یوه ته 15 ډریپه خېجولې دي، دا بوځه 21 ورځې پسې راولې. نو 21 ورځې به دا ما کره کور دا چلي. زما صرف د دې بچی را تکلیف لري که چې د دې را دردونه کله چې دا اوده شي او خوب وکړي. ته د ویډیو کتل ملګرو د ماشوم د پلار وي چې لکه ما د پیسو هېڅ ضرورت نشته، لکه دونه ضرورت دی لکه صرف زما د کوم دی هسپتال کې داخلي شي د دې خپل صحیح علاج وشي. د یوې ویډیو کې دا چې لکه زما د ماشوم زه بوځم یوه ستنې وي هغه یو ګنټې دپاره صرف نشه شي و دې نه پس چې کور ته راوشي نو ما شان جړاګانې کوي، ما شان فریاد کوي. مخکې و خېټه کې بله مسله وه، اوس وي چې د کولمونه تنګه د کولمو کې چې چلي لکه مونږ ته دا پکار چې لکه مونږ دې سره ډېره دا د پیسو پیسو لکه هغه پلار یې وي که نه چې لکه پیسې ضرورت نشته لکه دونې چې لکه هسپتال کې د دې صحیح علاج وشي. مونږ له پکار چې لکه کوره مونږ خپله مسلمانان لکه چې مونږ پکار چې بل مسلمان مدد وکړو او داسې رنګې هر یو کس له پکار چې لکه دې سره مدد وکړي. دا پیغام زما ته زما نه بلکې ټولې سوشل میډیا پس دا پیغام چې لکه دې سره څونه کېږي دونه سره مدد وکړي. ډاکټرانو دا پکار چې لکه دې ماشوم ښه صحیح علاج وي. دا ته پته ده تاسو د ویډیو کتل چې ماشوم ډېره تنګه ده، دا یو څو ورځې دغه تنګه او وي ډاکټر ورته ستنې وویل او وویل چې لکه 20 ورځې پس نه 20 ورځې پورې به دا دغسې پرته وي. ډېر ډاکټرانو له پکار چې لکه دې صحیح علاج وکړي. ډېره مننه ملګرو د ویډیو د کتلو لپاره. ویډیو مخکې ملګرو سره ډېره شیر کړئ، هر یو مسلمان ته دې خبرې نه اوري. نو نور چې کوم نوی پیغام راځي نوي معلومات راځي انشاءالله موږ به تاسو ته په سوشل میډیا باندې راوړو. الله پامان.